که چیرته د بشري ویزو لرونکي یو شخص فرضاً یو افغان پټ ځي افغانستان ته د دو احتمال زیات دی چې دوی ته بیا اقامت ورنکړل شي، نو دولت د دو دای بیرته کولی شي چې خپل هیواد ته وګرځوي. د کورنۍ الحاق مسله د په خاطر پیچلې ده چې په دو کې اداري کارونه بروکراتیک کارونه زیات دي. آیا آلمان یا بل اروپایي هیواد ته په بشري ویزو راغلي افغانان افغانستان ته سفر کولی شي؟ که هو څنګه او کنه څه عواقب لرلی شي؟ د کورنۍ د الحاق پروسه ولې ډیر وخت نیسي؟ که څوک په خپله خوښه ځان اخراجوي آیا امتیاز ورکول کیږي؟ او د کډوالۍ اړوند نورې پوښتنې. درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د یادو پوښتنو په تړاو د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مو د مهاجرت سیاست د چارو کارپوه او په بروکسل کې د مهاجرت د سیاست جوړونې ډلې غړی ډاکټر مجیب الرحمن اتل مو میلمه کړی. ډاکټر صاحب سلام، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. سلامونه او نیکي هیلې صاحب. تشکر، مننه. ډاکټر صاحب، ما سره ډیرې پوښتنې د آلمان د بشري ویزو یا د 22مې مادې ویزو په هکله دي. له پخوا داسې اورېدل کیږي چې آلمان ته په دغو ویزو راغلي افراد نشي کولی خپل هیواد ته سفر وکړي. دا ولې؟ بیا هم سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. خبره خو په دې کې ده چې آلمان کې موږ دوه ډوله قوانین لرو، چې یو هم د پناه غوښتنې یا کډوالۍ قانون دی او بل هم د اقامت قانون دی، او دا دواړه یو بل سره تکمیلوي. که چیرې یو کس په دغو اساس یعنی اقامت ترلاسه کړي، یعنی چې دی د دین له نظره د نژاد، ملیت، سیاسي عقیدې او جنسیتي او جنسي ګرایشونو له کبله په تهدید کې دی، کله آلمان کې پناهندګي ترلاسه کوي، نو دی ته هغه وخت پورې کډوال دی تر څو چې د ده وضعیت په خپل هیواد کې تغییر نه دی موندلی. خو کله چې دغو حالتونو کې تغییر راشي، نو دولت د ده دی بیرته کولی شي چې خپل هیواد ته وګرځوي. نو له همدې کبله هغه فلسفه چې ده، که چیرې دی له تهدید سره مخامخ نه دی، نو ولې دی دلته راغلی دی او دلته دته د کډوال یو وضعیت او حقوقي وضعیت ورکړل شوی دی. نو دغه د هغو سره په تضاد کې واقع کیږي. نو له همدې کبله خپلو هیوادونو ته تګ په حقیقت کې زموږ هغه حقوقي حالت تر سوال لاندې بیایي. بله، ډاکټر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړله چې کېدای شي حالات بیرته په مبدا هیواد کې ښه شي، بیا دغه افراد بیرته واستول شي. د دې امکان هم شته. دې ته به وروسته راسو. که چیرته د بشري ویزو لرونکي یو شخص فرضاً یو افغان پټ ځي افغانستان ته او هلته یو میاشت دوه میاشتې تیروي او بیا بیرته راځي او له دې وضعیت نه دلته حکومت خبریږي، د آلمان حکومت، بیا ورسره عکس العمل ښیي که څه کیږي؟ موږ داسې وضعیتونه پخوا درلودلي. مثلا سوریې ته یو کس تللی و او هغه تقریبا 15-16 کاله مخکې، نو هغه خپل هغه انځورونه او شیان په رسنیو کې هم خپاره کړي او سوشل میډیا کې. نو په هغو کې مستقیم د وزارت چې د کډوالو وزارت په دو باندې تبصره کړې وه چې دا په حقیقت کې خلاف د هغو استاد حقوقي وضعیت دی، او کېدای شي چې په بعضې حالتو کې یعنی قانون دوی ته استثنا حتی قایل هم نه دي، خو بیا هم زموږ ځینې هیوادوال داسې استدلال کوي چې موږ خپلو هیوادونو ته له واده لپاره یا د مړینې یا د نورو مسایلو لپاره تللي یو، او کله هم دوی پټ ځي. نو کله چې دوی خبریږي، البته که چیرې دا مسله جدي ونیسي چې اوس د مسله نور هم جدي شوې ده، ځکه چې سیاسي ګوندونو په خپله په آلمان کې په دو باندې زیات فشار راوستلی، نو هغه کسان چې خپلو هیوادونو ته ستانه کیږي په پټه او بیرته راځي او دولت پې خبریږي، نو د دې کیس یا د دوی قضیه که کله بررسي شي، نو په دغو کې د دو احتمال زیات دی چې دوی ته بیا اقامت ورنکړل شي. یعنی هغه موقته اقامت چې دوی لري چې کله تجدید کیږي یا نوی کیږي، نو د دوی کیس که بررسي شي، بیا دوی ته هغه aufenthaltstitels یا اقامت نه ورکول کیږي. بله ډاکټر صاحب، ځینې وخت داسې زیات حاد مجبوریتونه پیښیږي. د لپاره نه داسې استثنایي حالات په نظر کې نیول سوي که دی مثلا څه شی دي؟
د پناه غوښتنې قانون داسې یو صراحت نه لري چې یوه استثناء قایله شي، خو کله څرنګه چې ما اشاره وکړه ځینې اوقات دوی له مربوطه ادارې سره مثلا د اوزلینډر بهوردي سره غږیږي د واده په مورد کې یا د مړینې په هکله، او زموږ وطنوال ستانه شوي خپل هیوادونو ته او بیرته راغلي دي او دوی په دې فکر کې دي چې البته دا یو حقوقي لاره ده، ولې په د قانوني لحاظه داسې څه صراحت نشته په دې کې، یعنی هغه تعامل چې اوزلینډر بهورده د دوی سره کوي شاید یو تعامل رامنځته شي او د دې حقوقي وضعیت متاثره نه کړي، خو که چیرې دا مسله جدي ونیول شي نو دوی له ستونزې سره مخامخ کیږي. یعنی له حقوقي پلوه هیڅ استثناء نشته، یو پناه غوښتونکی او بیا کډوال دی او هغه کډوال تر هغو وخت پورې کډوال دی چې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي وضعیت دوی په هیواد کې تغییر نه دی موندلی او دی له تهدید سره مخامخ دی. که فرضاً مبدا هیواد کې وضعیت ډاډمن کیږي او دغو افرادو ته چې په بشري ویزو راغلي آلمان ته یا بل هیواد ته، دوی لپاره نور په خپل هیواد کې اصلا نور ګواښ نه وي پاتې، په هغه صورت کې بیرته ستنېدل خپل هیواد ته د دوی په څه شکل دی؟ دا اختیاري ده که مشخص قانون شته یا په خپله خوښه پرېښودل کیږي؟ په دې هکله باید موږ یو تفکیک قایل شو. داسې کسان دي چې په موقته ویزه باندې راځي، خو له یو څه مودې وروسته هغه موقته ویزه دوی په دایمي اقامت باندې تبدیلوي او مثلا هغه اوفنسل ټیټل چې دوی ترلاسه کوي بیرته په دایمي اقامت تبدیلي یا نیدرلاسونز نو کله چې په دغه حالت باندې تبدیل شي دوی اجازه لري چې دلته پاتې شي، خو که چیرې دوی په ټولنه کې ادغام شي نه وي، ژبه یې زده نه وي او کار یې موندلی نه وي او بیا هم دوی موقته اقامت لري، نو د دې چانس ډیر زیات دی چې دوی خپل هیوادونو ته بیرته ولیږدول شي او په دې کې دولت مکررا په دې باندې د آلمان دولت تاکید کړی دی. یوه ستونزه همدا اوس موږ مثلا د سوریې کډوالو په هکله لرو چې په دوی کې اکثریت هغه کسان چې ادغام شوي نه دي او ژبه یې نه ده زده کړې، نو په دوی باندې فشار راوړل کیږي چې دوی بیرته ولیږدول شي او حتی د دوی هغه موقته اقامت بیا تمدید نشي. خو موږ بیا دا وضعیت لږ زره پیچلی دی. موږ داسې کسان لرو چې مور او پلار مثلا ادغام شوي نه دي په ټولنه کې او دوی موقته اقامت لري، خو دوی بیا واړه ماشومان هم لري، نو هغه واړه ماشومان مثلا په مکتب کې دي او دلته ژبه زده کړې ده، نو د دغه کورنۍ د هغه لپاره چې سره یو ځای پاتې شي بیا دومره فشار په دوی باندې نه راوړل کېږي په پلار او مور باندې چې دوی باید حتما ولیږدول شي. ولې موږ د شرقي اروپا مثلا ډیر کسان دلته لرو په آلمان کې چې دوی باندې فشار وارد شوی دی چې دوی باید هیواد پرېږدي او ولیږدول شي، او د افغانستان وضعیت هم نو وضعیت داسې دی چې امکان د دوی شته، چون هغه سیاسي فضا چې دلته رامنځته شوې د دې ایجاب کوي چې دوی باید له مختلفو لارو هغه کسان چې دلته ادغام شوي نه دي او موقته اقامت لري نو دوی بیرته ولیږدول شي افغانستان ته. خو دغه پروسه بیا هم لږ پیچلې ده ځکه چې دغه سیاسي وضعیت او هغه اړیکې چې د طالبانو سره د آلمان دولت نه لري. بله، ځکه خو ځینې وخت د بشري ویزو د راتلونکي په هکله اندېښنې ښودل کېږي او همدا دلیل دی که څوک وغواړي د دغو ویزو نوعیت بدل کړي، په دې هکله کومې لارې چارې شته، څه کولی شي؟ بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې ډېر کسان چې له آلمان څخه بهر دي مثلا د 22مې مادې پر اساس باندې آلمان ته راځي، نو دغه 22مه ماده د هغو مسایلو او د هغو کسانو سره سروکار لري چې دوی د آلمان نه بهر وي، له هغې څخه وروسته چې دوی آلمان ته راځي نور کسان دي چې مثلا آلمان ته راځي او دلته د پناه غوښتنه کوي، نو د هغوی وضعیت متفاوته دی له هغو کسانو نه چې د بهر درخواست ورکوي یا غوښتنلیک دی د پناه غوښتنې ورکوي. نو یعنی هر ماده
مثلا د اقامت د قانون هم مزایا او ګټې لري او او ترڅنګ داسې مسایل لري چې یو کډوال په ښه وضعیت کې نه پریږدي. د مثال په توګه 22مه ماده د اقامت د قانون دا زمینه برابروي که یو کس آلمان ته راشي نو دلته په آلمان کې کولی شي له لومړۍ ورځې نه چون د دوی هغه د پناه غوښتنې درخواست منل شوی دی تقریبا د ډیرو ښه وضعیت نه برخوردار دی. خو هغه کسان چې بیا آلمان ته راځي او دلته درخواست ورکوي نو دغه وضعیت متفاوته دی. مثلا د 22مې ماده مطابق یو کس باید تر 50 میاشتو تر 60 میاشتو باید بیمه ورکړي ترڅو د دو واجب د شرایطو شي چې ترڅو دایمي اقامت درخواست ورکوي. نو دغه د 22مې ماده وضعیت لږ پیچلی دی او ځینې کسان دا کوشش کوي چې د 22مې ماده څخه خپل ځان بلې مادې ته واړوي او په دې هکله له وکیلانو سره هم مشوره کوي. نو دا زمینه او دا امکان موجود دی چې د مثلا د یوې مادې نه بلې مادې ته دوی هغه خپل حقوقي وضعیت ته بدلون ورکړي. نو په دې هکله باید دا کسان له یو متخصص وکیل سره مشوره وکړي او خپل وضعیت ورته ووایي او دا څو جلسې په بر کې نیسي. نو په وروسته له هغې څخه هغه وکیل چې د مشوره ورکوي بیا دا شخص په خپل تصمیم نیسي چې آیا د په ګټه ده که په ضرر چې د یو وضعیت نه بل وضعیت ته بدلون مومي. خو همیشه دا خطر موجود دی چې کله ته د یوې مادې څخه بلې مادې ته تغییر ورکوي خپل حقوقي وضعیت ته نو که چیرې په دو حالت کې چون یو د بې سرنوشتۍ وضعیت دی نو داسې یوه پیښه وشي چې په هغو کې د آلمان دولت تصمیم ونیسي چې تا بیرته ولیږي یا بعضې هغه چې تا د سوسیال ګټې چې د هغه در باندې قطع کړي نو د دغو خطر هم دی. یعنی امکان شته ولې له خطر سره یو ځای. بله یو پوښتنه دلته دا هم دی که دغسې کسان چې دوی بشري ویزې لري او دوی نه یو کس فرضاً جرم کوي چې هغه په اثبات کیږي او داسې جرم چې هغه د اخراج وړ وي داسې حالاتو کې څه کیږي چون دی خو باید خپل هیواد ته ولاړ نشي نو بیا اخراج یې څنګه کیږي؟ د پناه غوښتنې او ترڅنګ د اقامت د قانون صراحت لري که چیرې یو کس مثلا یو جرم ترسره کوي او هغه جرم باید موده یې دلته سپري کړي البته هغه بررسي کیږي محکوم کیږي او بالاخره حبس کیږي او کله چې هغه د حبس دورې پوره شوله له هغې څخه وروسته د ده هغه حقوقي وضعیت چې دی مثلا د کډوال په توګه چې دی نو هغه ورڅخه اخیستل کیږي او بیرته خپل هیواد ته د لیږدول کیږي. یعنی په دې هکله هغه زموږ کډوال چې دي باید په دې تمه نه وي چې که چیرې دوی یو مرتکب د جرم کیږي او بیا هم دوی چون کډوال دي حتما به دلته پاتې کیږي. نه داسې نه ده. د اقامت قانون تصریح لري که چیرې یو کس په جرایمو کې داخل وي که هغه جنسي جرم وي مثلا یا د تروریزم جرم وي او یا هم نور غټ جرمونه وي نو هغه د خپل حبس مدت پوره کوي او له هغې څخه وروسته خپل هیواد ته د آلمان مقامات او ذی صلاح ادارې خپل هیواد ته لیږي. بله ښه ډاکټر صاحب که څوک وغواړي په خپله خوښه ځان دیپورت کړي په دې هکله مخکې هم داسې اورېدل کېدل چې د آلمان حکومت دا رقم افرادو ته یو څه امتیازات ورکوي مثلا د ټیکټ د طیارې بیا په افغانستان کې د نوي ژوند جوړولو لپاره امکانات ورته برابروي. اوس دغه قوانین څنګه دي ځکه وضعیت فرق کړی؟ تر اوسه هم دغه وضعیت یعنی دغه موجود دی دغه وضعیت شتون لري. یعنی که یو کس له آلمان څخه غواړي چې افغانستان ته ځان ډیپورت کړي یا اخراج کړي نو دی کولی شي چې د کډوالو او د مهاجرت وزارت ویب سایټ ته لاړ شي. هلته لارښوونه شوې ده او یو پروګرام چې د اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي دوی کولی شي چې هلته ثبت نام وکړي. د لومړي کس لپاره ګمان کوم چې د 2000 یورو په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوي او متبقي غړي د کورنۍ کولی شي تر 1000 یورو ترلاسه کړي او دوی د هغه دوباره ادغام
لپاره په نظر کې نیول شوي او دوی افغانستان ته کولی شي بیرته لاړ شي، خو دغه پروسه همداسې ده چې د کډوالو او مهاجرت وزارت لیکلي دي دغه پروسه یوه موده نیسي، یعنې چون د هغه بروکراتیک او اداري کارونه زیات دي او باید هغه شخص صبر وکړي. که بیا هم همدې موضوع کې پاتې شو، که چیرې یوه کورنۍ مشران تصمیم نیسي چې ټوله کورنۍ ماشومانو سره دوی ځانونه په خپله خوښه دیپورت کړي، خو په دې منځ کې اولادونه په تېره چې د سن کته یې له 13 نه ځینې نه غواړي چې لاړ شي، خپل والدین سره توافق نه لري په دې مسله کې. په داسې حالاتو کې والدین کولی شي چې خپل ماشومان د دوی د خوښې خلاف بوځي ځان سره؟ هو په مقابل کې څه تخلف د ماشومانو په وړاندې ثبت شوی نه وي په اداراتو کې، نو هغه ماشومان چې له 18 څخه ټیټ دي، نو د دوی وکیل او له حقوقي پلوه مور او پلار دي، یعنې دوی واک لري چې تصمیم ونیسي او خپل هیواد ته ستانه شي، او په دې کې ماشومان له مور او پلار څخه تبعیت کوي او په دې کې یعنې دا کار ممکن دی. مګر دا چې همداسې چې ما اشاره وکړله، که چیرې د پلار او مور په هکله کوم تخلف په مربوطه اداراتو کې ثبت وي د ماشومانو په هکله او د ماشومانو په وړاندې، نو کیدای شي چې ماشومان پاتې شي او استدلال وکړي چې موږ له خطر سره مواجه یو، او په داسې وضعیت کې ماشومان کیدای شي چې پاتې شي. په غیر هغو کې پلار او مور د دو حق لري چې ماشومان له ځان سره بوځي، او د مهاجرت او د کډوالو ادارې هم مور او پلار ته غوږ نیسي. بله، را به شو د کورنۍ د ادغام مسئلې ته چې دا هم ډیره مهمه ده. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې دغه پروسه ډیر زیات وخت نیسي. فرضاً که یو څوک له افغانستانه خپله میرمن آلمان ته یا یو بل اروپایي هیواد ته راولي، نو باید ډیر کلونه ورته انتظار وباسي. دا پروسه ولې داسې اوږدیږي، او آیا داسې لارې چارې هم شته چې د دغې مودې پر لنډولو کې مرسته وکړي او هغې ته کډوال پاملرنه وکړي؟ د کورنۍ الحاق مسله د په خاطر پیچلې ده چې په دوی کې اداري کارونه، هغه بروکراتیک کارونه زیات دي، او زموږ وطنوال معمولا هغه لازم اسناد نه لري، حتی یعنې ډېرې ورقې دي، یعنې ډېر اداري کارونه دي، حتی تذکره یا هغه د هویت کارت، نو په دوی کې کله حتی د نوم او د یوه حرف د ټکي اشتباه هم باعث د دوی کېږي چې هغه کار څو میاشتې یا څو کاله له تاخیر سره مواجه شي. نو دوی خپل اسناد باید پوره کړي، او دا کولی شي چې دغه پروسه لنډه کړي، او حتی د ډیجیټل مسایلو سره هم دوی باید خپل ځان آشنا کړي چې کوم وخت کې دوی ته هغه وخت ملاقات په سفارت کې ورکول کېږي، په هغه وخت دوی هلته حاضر شي او کومې ورقې او کوم اسناد چې د دوی نه غوښتل کېږي هغه هلته وړاندې کړي. که چیرې یو سند هم کم وي، نو دوی بیا وروسته له ځان سره مخامخ کېږي. ښه، ډاکټر صاحب، په پای کې د خپلو تجربو راته ووایي، د آلمان په څېر یو هیواد کې که څوک غواړي ژوند کې پرمختګ وکړي، څه کارونه مهم دي چې هغه ترسره کړي؟ دا پوښتنه ادغام پورې تړاو مومي. نو د ادغام پروسه کې له ټولو نه مهمه اول ژبه ده، او اگر چې په آلمان کې او په نورو هیوادونو کې بیا د تابعیت ترلاسه کول مثلا آخرینه پروسه د ادغام ګڼل کېږي، خو زما په نظر له ټولو څخه مهم د ادغام په پروسه کې ژبه ده او کار دی او کور دی. که چیرې یو شخص وکولی شي چې دا تامین کړي، نو دی کولی شي خپل ژوند په ډېره ښه توګه په ټولنه کې او له مهاجرت څخه وروسته پر مخ بوځي.